د عادي ناروغیو علاج اسانه و. سردردي، تبي، جلدي ناروغیو ته مې مختلفې دواوې درلودې. شیبه وروسته یوازې هغه نارینه پاتې ول چې خپل مشکلات یې د نورو تر مخې نه شوی ویلی. ټول مې د باندې وایستل. بیا مې یو راوغوښت. لومړي کوچي اولاد غوښت. بیا مې دم پرې چوف کړ. ورته ومې ویل چې په غېږ کې دې یو ګلالی ماشوم وینم. تورې غټې سترګې لري، له خندا شین دی. د کوچي رنګ تازه شو، خو دوهمې خبرې مې د هغه په خړو شونډو غځېدلې مسکا بیرته سره ورټوله کړه. خو مې پکې راوایسته. ومې ویل خو یو شرط لري، پر نه ورځ به په کېږدۍ کې له خپلې ښځې سره پرېوځې. کوچی ولاړ شو، ټنډه یې تروه وه. پوهېدم چې له ذهني کشمکش سره مخامخ دی. له یوازنۍ یوې کېږدۍ څخه د پلار، مور، ورونو، خویندو، ورونو ایستل او بیا پر نه ورځ د خپلې ښځې سره پرېوتل بنده یې بوله. بیا د اتو لوڼو پلار راته کېناست. یو دم یې وژړل. بس له بغدادي پیره یو زوی غوښت. لنډه مې ور یاده کړه چې یو نه غبرګ زامن یې په نصیب کې دي، خو 2 کاله وروسته. چا سپینوله. ما په دې غره کې دومره ډېر وخت نه تېراوه. کوچي شکرونه ایستل. بل کوچي ته وار ورغی. په رمه یې لیوه مخته و. لنډ مې وپوهاوه چې ړندکی پیری به لیوه پوه کړي. خدای دې هم یو غټ خډر سپی وساتي. بل کوچي ته خوب نه ورته. له چوف وروسته مې ورته وویل چې پوره 3 روزه به خپلې سترګې له تړلو پرته پټې نیسي. بیا یو هډور خیرن ځوان راته کېناست. تر ډېره یې خبرې نه کولې، یوازې ځمکې ته یې کتل. مجبور مې کړ. نوم یې عطاګل و. په شرمېدلي غږ یې راته وویل چې پر یوې جایي کلیوال نجلۍ مین دی. په خندا مې ورته وویل چې یاري په پټه نه کېږي. د بغدادي پیر کرامات به هله در ورسېږي چې نجلۍ ته سپینه خبره وکړې. بس نجلۍ به له تا پرته بل نارینه ورور وګڼي. نور کسان راغلل. هر یوه ته به مې 100 په 100 کې ډاډ ورکاوه. خو یو داسې شرط به مې هم ورسره تاړه چې پوره کول یې له وسه وتلې خبره وه. خو په دې شرطونو کې مې ځینې ساده شرطونه هم یاد کړل. د کلي له ګودره د اوبو څښل، په کلیوال ملا پسې 3 ورځې 15 وخته لمونځ، د کلي د خان یا ملک له کوره د توت پاستې راوړل. په هر شرط کې مې ځکه کله یادوه چې دا کوچیان به کلیو ته تلل او هلته به یې ضرور د بغدادي پیر کرامات یادول. دمونه او کرامات تر مازدیګره تاودول. کله چې کوچیان لاړل نو د چینې تر څنګ د شکرانې 3 سیردي، 8 تکې تورې چرګې، په دسمال کې تړلې هګۍ او یو پسه پاتې شول. بس قدم شاته خدای ورکړه. بیګا ته یې 2 چاغې چرګې اور ته ونیولې. سهار په یواز ځان 15 هګۍ وخوړې. 8 بجې د باندې ووتم. د پسه یوازې یوه پښه پرته وه. سیرلي نه ښکارېدل. قدم شاته مې ورغږ کړل. دواړه په بیړه لاندې کښته شو. د وینو تر څنګ مو د لیوانو پلونه ولیدل. شاوخوا مې وکتل، هېڅوک نه و. لومړی مې ورون لرې یووړ. بیا په ورکو سیرلیو پسې وګرځېدو. یو سیرلی مو له ټیټې ونې راکوز کړ. د پاتې 2 درک نه معلومېده. 3 ورځې تېرې شوې. نه مو کلیوال ولید او نه هم کوچی. په 3مه ورځ یو له عمره پوخ کوچی له ګوډ اوښ سره راغی. له تعویز او د اوښ د پښې له تړلو وروسته مې ورته وویل چې په 3 ورځو کې مې یو کوچی هم ونه لید. کوچي لنډه را یاده کړه چې د عطاګل په پاتیا ناست و. ومې ویل ولې هغه خو روغ جوړ تکړه ځوان و. کوچي سوړ اسویلی وایست. نه پوهېږم. عطاګل شرمناک او په ست سړی و. خو خلک وایي چې په ګودر کې یوې ځایي نجلۍ ته وار له واره د مینې خبره کړې وه. بس نجلۍ کور ته منډه اخیستې وه. ورونه یې خبر کړي ول. عطاګل یې په بیلچو مړ کړ. د کوچي له تګ وروسته قدم شاه پروګه لاس راکېښود. په ملنډو یې وویل دې ته وایي د بغدادي پیر کرامات. سوزان د تلیفون پر زنګ جګټکه وخوړه. کېناسته. مور یې په وچه کې ولاړه وه. له لرې لاسونه ورته خوځول. سوزان پاروګان ووهل. شیبه وروسته ساحل ته ورسېده. د پلار خوشحاله غږ یې واورېد. د نیکه یادښتونو ډېره مصروفه کړې. ویې لوله، خوند ترې واخله. باور یم پر غور نیکه به دې افتخار وکړي. افتخار. ټوله کورنۍ پر هوار شوي فرش کېناسته. کباب خوندور و. پاتې ورځ په چکر تېره شوه. مازدیګر یې سره راټوله خیمه، کښتۍ، فرش د موټر پر سر وتړل. شپه یې د یوه شنه غره په لمنه کې یوه لوی میلمستون ته وروړه. میلمستون له تورستانو ډکو. چا سندرې ویلې، چا نڅا کوله. ځینو ژیړو قوي ګروپانو ته والیبال کاوه. سوزان کانټین ته ودرېده. برګر، انرژي او یو بوتل اوبه یې واخیستل. لرې لاړه. په ګوښه ځای کې پر اوږده څوکۍ کېناسته. کتابچه یې راواخیسته. په پورته ولاړ ګروپ کې دومره زور و چې د خپل غور نیکه خط په اسانۍ ولولي. ډیوډ جونز 2 میاشتې وروسته تاریخ لیکلی و. خبره د ملک زونډي د میلمنو تر کوټې راورسېده. په ټول کلي کې تر دې بله ښکلې او سوتره کوټه نشته. دا اوږده کوټه د چارتراشو له لرګي جوړې وړې کړکۍ لري. پر توشکو پاسته لینڅي پراته دي. غولی لیکې لیکې ګلیمان ونیولی دی.
خو دې کوټې ته راتګ خپله کیسه لري. غره ته د کوچیانو نور قومونه هم رامات شول. بس خوله به مې له ډېرو چوف کولو ستړې شوه. خو تر دې دمه مې له د امان الله خان پر پادشاهۍ کار نه درلود. ما ته په ځایي خلکو کې د مریدانو پیدا کول هم مهم ول. کله کله به یو کلیوال هم راغی. له دوی سره مې ډېره خواري ایسته. د کراماتو وار نه کېده. خو دا عادي کلیوال و. خبرو یې پر نورو دومره تاثیر نه درلود. فکر مې وکړ که مې د خان، ملک او قومي مشر باور خپل کړی وای نو ولس خپله رانږدې کېده. ځینې کلیوال مې راوغږول. 4 کسانو پر پراخه سیمه باداري چلوله. خو دا مغرور او بانفوذه کسان باید تر بغدادي پیره په خپلو پښو راغلي وای. لومړی مې د حاجي پاینده خان په باره کې ځینې کسان وغږول. پاینده خان زړور سړی و. 22 لویه واړه کلي تر امر لاندې ول. له ځنغوزیو ډک غرونه یې درلودل. د کلیوالو په خبرو کې مې د دې سړي کمزوری ټکی ونمون. خو اخر د یوه لیونحاله کلیوال له خدای روغه خبره راووته. 80 کلن پاینده خان یوازې 1 میاشت مخکې 4مه ښځه کړې وه. خو اوس په مهمانخانه کې ویدېده. 80 کلن بوډا 4 ښځې کور ته به نو ولیته. له کلیواله مې وپوښتل دا سړی خط لوستی شي؟ وی ویل نه پوهېږم، خو یو ځل په یوه ختم کې سپاره مخته نیولې وه. کوچنی کاغذ مې راواخیست. یوازې یوه جمله مې ولیکله: یو ځل بغدادي پیر ته راشه، پاتې عمر د کور په کوټو کې تیر که. کلیوال ته مې 2 خبرې وکړې. لومړی، دا کاغذ به سیده تر حاجي پاینده خان ورسوي. دوهم، کومې خبرې چې دی د پاینده خان په اړه ماته وکړې، پاینده خان به بوی هم نه ترې وړي. که نه ړندکی پیری درلیږم، له اولادونو سره به دې شنه لمبه کړي. د غار تیارې برخ ته لاړم. د جنسي قوې د ډېرېدو 2 غټې ګولۍ مې وټکولې. سپین پوډر ترې جوړ شول. په 2مه ورځ له چینې سره 3 آسونه ودرېدل. 2 ټوپکوال لاندې پر تیږو کېناستل. 3م پورته راوخوت. د ډنګر بوډا خریلې ږیره رسېدلې وه. تک سپین خیرن ډبل بریتونه یې پر شونډو پراته ول. 21 کمسوری ټټرې د توپانچې د مرمیو په پلن کاش کې پټ و. ومې خندل: حاجي پاینده خان، ایله پیدا چې د غریبانو پوښتنې ته راغلې. سړي په حیرانۍ وویل: له کومه پوه شوې چې زه حاجي پاینده خان یم؟ راغی، زما پر لاسونو یې شونډې کېښودې. ومې خندل: د چا چې پیریان تابع وي په دې هم پوهېږي چې د 4 ښځو خاوند ولې په مهمانخانه کې شپې تېروي. د بوډا خړ غومبري سره شول. تر لاس مې ونیو. تر څنګ مې کېناوه. خدای هم ځمکې ته کتل. ومې ویل: د کور والو د ډېر درته وویل چې 80 کلن سړی یې له 4مې ښځې تېر شه، خو تا نه منله. یو دم یې راته وکتل. خوله یې جینګه کړه. هی په خدای، تا ته خو په رښتیا هم پټې معلومې دي. په زړه کې راتېره شوه. ای ساده ګله، پټې نه دي. حتما به یو چا درته ویلي وي چې وروره، پلاره یا نیکه 80 کلن سړی یې، په ځان کې د یو پاو غوړ نه دی پاتې. 4مه ښځه څه کوې؟ یو دم یې وخندل. خو زړه دې ځوان دی. ویې خندل. په خوله کې یوازې 2-3 چنجن غاښونه پاته ول. بېرته یې کڅوړې سترګې له اوښکو ډکې شوې. سر یې وځړېد. ومې ویل: غم مه کوه، بغدادي پیر به دې د کور کوټو ته بوزي. نیغ یې راته وکتل. په سترګو کې ځلا پرته وه. له جیبه مې یو کوچنی کاغذي پاکټ راوایست. ومې ویل: په دې کې د کویقاف د سپینو ګلانو شیره راټوله شوې ده. یو نسوار نن شپه وخوره، بل هم بلې شپې ته وساته. بوډا په شرمېدلي غږ وویل: کار به وار کی؟ ومې خندل. بغدادي پیر خامه خبره نه کوي. بوډا په خوشحالۍ د باندې ووت. ما یې تر 3 ورځو د بیا راتګ تمه نه درلوده. خو بوډا په 2مه ورځ بیرته راغی. دا ځل یوازې و. ږیره یې پاکه خریلې وه. ډبلو بریتونو ته یې تک تور رنګ ورکړی و. وار له واره مې پر لاسونو راپرېوت. په سخته مې خپل لاسونه ترې ټول کړل. بوډا یوه خبره کوله: یا پیره، د خدای روی ومنه، په مریدۍ مې ونیسه. ما به نو څه پکې ویل، مرید مې کړ. سترګې یې وځلېدې. بیا یې زما ښی لاس د مچولو لپاره ورکاش کړ. مخامخ راته کېناست. په شرمېدلي غږ یې وویل: سپینې شیرې، کار وکه. ومې خندل. د بوډا سر وځړېد. په غږ کې له شرم سره لړزه پرته وه. یا پیرګله، له تا به څه پټوم؟ سپینه مامدینه به درته وکم. په یوه شپه له خپلې نوې کډې سره 2 وارې پرېوتم. ومې ویل: له ما څه پټولی نه شې. غلی شوم. یو دم یې راته وکتل. د خواست په ژبه یې وویل: خیر دی، قربان دې شم. د سپینو ګلانو یو څه نوره شیره به نه کې راته پیدا؟ ومې ویل: اوس څه نشم درته ویلی. د تندي ګونځې لابسې ژورې شوې. مه مې ناامیده کوه، تا ته څه سخته ده؟ ومې ویل: خطر لري. یو دم په احساساتو راغی. څه خطر؟ 10، 20، هر څومره ځوانان چې غواړي له ټوپکو سره یې درته راولم. یا ماته د کویکاپ لاره راوښیه. ومې خندل.
د ټوپکو خبره نه ده، پوهېږې د دې ګلانو پر سیمه کافر پیریان پاچایي کوي. وړه خبره نه ده کافر پیریان، خدای که مو وینه ځمکې ته هم پرېږدي. بوډا چورت یووړ. ومې ویل بله خبره، له زرو سپینو ګلانو ایله یوه چونډۍ شیره راټولېدای شي. بوډا په خواره خوله وویل مه مې ناامیده کوه. ومې ویل خاطر دې ډېر راباندې ګران دی. ړندکي ته به ووایم کیدای شي چې په کوم چال یوه دوه چونډۍ سپینه شیره درته راوړي، خو 15 ورځې وخت غواړي. بوډا یودم وخندل. قبوله مې ده. غلی شو. وی ویل خو خیر دی، تر 15 ورځې به یې ډېر نه ځنډوي. اجازه یې وغوښته. د غار تر خولې پورې د شاپ خواته. وی ویل قربان دې شم، هر څه چې غواړې راته وی وایه، تر بیګا پورې به یې درته راورسوم. ومې خندل. بغدادي پیر انسانانو ته ضرورت نه لري، 40,000 پیریان یې تابع دي، څه چې غواړي په خپله ورته راځي. سړی تابع شو. په یوه چونډۍ سپینې شیرې یې مړې هم راته کول. وار کریمداد ته راورسېد. دې هډور ځوان په یوه بسته قوم واک درلود. خبره وه. په خپل قوم کې هیچا هم دومره زړه نه درلود چې خان ته نیغ وګوري. خو دې پیاوړي خان هم کمزوری ټکی درلود. کال مخکې له یوه کوچي سره خوړلی و. کوچي د قوم لوی خان پورې وهلی و. یوه خان به د یوه سپېره کوچي دومره لویه سپکه څنګه تېروله. په هماغه ساعت یې د خپلې توپانچې ډز پرې کړی و. جرګې کېناستلې وې، خو د مړه کوچي ورور په بدي کې له کریمداده 2 ښځې غوښتې. سا زورور او کمزوری نه غواړي، پر هر چا ګرانه ده. د لوی خان ژوند تریخ و، آزاد نشوی ګرځېدی. نه و ملامت، پوله ونه تیږه له هر ځایه د ټوپک خوله وراوختی شوی. فکر مې وکړ له دومره کرامات وروسته به مې بیا هم په کوچیانو کې خبره نه چلېده. زړه مې نه منله. حاجي ناټک مې راوغوښت. د بدي د سړېدو خبره مې ورته وکړه، خو د حاجي ناټک په خبرو کې ناامیدي ګډه وه. وی ویل چې د وژل شوي کوچي ورور لیونی غلام دستګیر نومیږي. لیوني قسم کړی چې خپل غچ به اخلي. یو سهار د کریمداد د کلا تر مخ په اخور کې ورته پټ و. خان له جوماته خپل کور ته تلو چې کوچي د ټوپک ډز پرې کړی و. خو د خدای ساتنه بېله خبره ده، ګولۍ ونه خوړ. کریمداد هم په منډه کې د یو ډزې توپانچې ورخطا وار پرې کړی و، خو توپانچه د کلا په لویه دروازه کې ترې پاتې وه. غلام دستګیر اوس هماغه توپانچه تړي. حاجي ناټک ته مې وویل چې غلام دستګیر له ما او زما له کراماتو خبر که. ورته وویل چې که سوله ونه کړي نو بغدادي پیر خفه کېږي. خو حاجي ناټک را یاده کړه چې لیونی غلام دستګیر خدای نه مني، نو پیر به څنګه ومني. ده تر اوسه 2 مړي کړي. په دې 2 مړو کې 2 پیران ول. لنګې مې ولړزېدل. د شپې تر ناوخته مې د حاجي ناټک خبرې په ذهن کې سره اړولې، خو د کار ټکی ترې ونه ووت. سهار مې قدم شاته د حاجي ناټک خبرې وکړې. له فکر پرته یې راته وویل چې ساده له خانه د وسلې وړل داسته لکه ښځه چې یې ترې بیولې وي. که غواړې چې کریمداد په خپلو پښو درته راشي نو توپانچه یې پیدا که. حاجي ناټک مې راوغوښت. د توپانچې خبره مې نشوی ورته کولی، خو دومره مې ورته وویل چې لیونی غلام دستګیر راته پیدا که. حاجي ناټک را یاده کړه چې لرې ترې ګرځه، څه یې کوې. لیونی غلام دستګیر له پیرانو ښه زړه نه لري. په کوچنیوالي کې مور د دم دوا لپاره د پیر په نوم کوم ټک ته ورغلې وه. ټک د ښځې ټټر ته لاس وروړی و. ښځې ناره کړې وه. هغه وخت لیونی غلام دستګیر ایله د 14 کالو و. تر څو چې کله خبرېده د پیر غاړه یې پرې کړې وه. د لیوني غلام دستګیر له هماغه ورځې له پیرانو سره لوېدلې ده. خوند نه ورکوي، هسې به دې خوا بدی کړي. خو ما ټینګار کاوه د دې لیوني لیدل ضرور و. حاجي ناټک راته وویل چې سمه ده، خو لیونی غلام دستګیر په پاړه چنار کې اوسي، دلته کله کله راځي. زما خبره پر ځمکه نه اچوي. که دلته د کوچیانو په هر ټبر کې و پیدا به یې کم او تر دې ځایه به یې په خپله درته راولم. 2 ورځې ووتې. د حاجي ناټک او لیوني غلام دستګیر درک معلوم نه شو. بل سهار مې جنې ته نږدې یوه وچه ونه وهله چې 2 سپاره راته ودرېدل. د قدم شا ټیټ غږ مې واورېد. بچو اوس به څه کوې؟ د کراماتو له ځایه هم لرې. غلی شو. وی ویل ما ته کوچیان ښکاري، په دوی کې خو به کوم یو لیونی غلام دستګیر نه وي. مازې شونډې مې وخوځېدې. نه، لیونی د حاجي ناټک سره راځي. راغلو کسانو خپل آسونه پر ونو پورې وتړل. دواړو له رنګه تورې لمر سوځولې څېرې درلودې. یوه ټوپک او توپانچه دواړه تړلي وو. له بل سره یوازې توپانچه وه. مخکې راغلل. ټوپک تړلي سور سترګې له ونې لوړ هډور سړي په ډډ غږ وویل کوم یو پیرګل یاست؟ یو ګام ورمخته شوم. سور سترګې وویل ښه نو دا ټک ته یې چې خلک دې له غریبۍ ایستلي دي؟ په زړه کې مې خوشحالي منډه واخیسته.
دې سړي پیر ته عقیده نه درلوده، نو له لیوني غلام دستګیره پرته بل څوک نه و. لږ تر لږه د ده د نوم په اخیستلو خو مې یو څه کرامات ښکاره کولی شوای. سور سترګې ته مې وکتل، ومې خندل. غلام دستګیره ډېر په غوسه یې. سور سترګی له خندا شین شو، خو د ده تر څنګ له بدنه د کمزوري سړي ټنډه تروه وه. سور سترګې په خندا کې وویل: څه دې وویل غلام دستګیر؟ بېرته یې خپلو تشو لاسونه ونیول. دا ځل یې خندا تیرې نارې ته ورته وه. ښه شېبه یې وخندل، بیا یې هماغسې په خندا کې وویل: د دې خو پیریان هم تابع دي. بیا یې خندا ته خوله وازه کړه، خو دا ځل یې خندا لنډه وه. ښه نو زما نوم خو دې واخیست، نو دا زما ملګری څه نومېږي؟ غلی وم. سړي مخامخ وکتل، ویې ویل: هغه ونه راته راوله. بله خبره یې وکړه، ووایه نن سهار مې څه وخوړل؟ ها، څو خې لرم، پلار، تره، نیکه مې څه نومېږي؟ ما ته وګوره، د یوه نوم راته واخله. غلی وم. سړي زما تر اوږدې ږیرې خپلې ګوتې لاندې کړې. د زنې پر لاندنۍ برخه مې زور راووست. په غوسه یې وویل: څه عورته خو نه یې، ما ته وګوره. د قدم شا وېرېدلی غږ مې واورېد: پیر صاحب مه پذابوه، که نه نو ښه ورځ به ونه وینې. سور سترګی ور وګرځېد، قدم شا منډه واخیسته، څو ګامه لرې ودرېد. سور سترګی په ملنډو وویل: ښه ورځ؟ مخامخ راته ودرېد، ویې ویل: زه هسې هم ښه ورځ نه لرم. تر اوسه مې 4 مړي کړي. د خپلې کډې او کوچنیانو رنګونه رانه هیر دي. نن دا غر، سبا هغه، یوه شپه هم خپل ژوند ته تمه نه لرم. غلی شو، په ملنډو یې وویل: خو ته اوس ړندکی پیری راوغواړه، خیر دی، یا چوف را باندې وکه، اور را واچوه. غلی شو، مخ یې رانږدې کړ. په ساه کې د نسوارو بوی ګډ و. ورو یې وویل: پوهېږې زه تورباز خان یم. غلام دستګیر مې تر څنګ ولاړ دی. لنګې مې ولړزېدل. پر نیمه وهل شوې ونې پورې مې لاس ونیو. لیوني غلام دستګیر ته مې وکتل. معصومې وړې تکې تورې سترګې درلودې. داسې نه ښکارېده چې تر دې دمه دې د کومې چرګې غاړه هم پرې کړې مې. په لومړي ځل مې د لیوني غلام دستګیر غږ واورېد: له ما سره دې څه کار و؟ تر اوسه له داسې ورو او آرام غږه نه وم وېرېدلی. غلی وم. غلام دستګیر وویل: پاړه چنار ته تلم، خو حاجي ناټک مې نه شو خفه کولی. لاره مې کږه کړه. د شپو او ورځو مزل را پاته دی. خبره لنډوه. ومې ویل: یوازې در سره غږېدی شم؟ د سور سترګې غوسهناک غږ مې واورېد: ملنډې مه وهه، زما او د غلام دستګیر ترمنځ هېڅ هم پټ نه دي، خبره وکړه. خو غلام دستګیر ګامونه واخیستل. ورپسې ورغلم. د یوې څېړۍ سیوري ته ودرېد. پوهېدم چې د سولې خبرو ګټه نه کوله. 100 زړونه مې سره وتړل. ومې ویل: ستا توپانچه غواړم. د سړي په تور مخ کې شینوالی راغی. مخکې تر دې چې څه ووایي ما وار ړومبی کړ. ستا تړلې توپانچه یو ورځ کوي، خو ته به دې دارې. پوهېږم هوښیار سړی یې. په داسې توپانچه کې به څه ونه وایه چې و ګولۍ خوري. بس یوازې ماشې ته ګوته وروړه. که د دښمن 2 ساوي درلودې نو هغه بېله خبره ده، که نه په روغو پښو نشي درنه تلای. کوچي وچ سترګې راته نیولې وې. ومې ویل: یو دوربین هم درکوم. له دې ځایه د هغه غره پر سر ګوښې ولاړې ونې ته ور واچوه. پاڼې به یې وشمېرې. پیسو ته هم تیار یم، بس غږ کوه. کوچي وویل: دا توپانچه ولې دومره در باندې ګرانه ده؟ ومې ویل: په بیه کې زه څه نه وایم، علت یې ته مه غواړه. یوه شېبه غلی و. بیا یې سر پورته کړ. ته څوک یې؟ ومې ویل: پیري مې ته نه منې، نو اوس داسې فکر وکړه چې له یوه عادي سړي سره سودا کوې. ویې ویل: دا سودا مې خوښه شوه. دواړه مخکې لاړو. لیونی غلام دستګیر له چینې سره راته ودرېد. ګریسبند انګریزي توپانچه، دوربین او څه پیسې مې ورته راوړې. شېبه وروسته مې په 2 کوچیانو پسې تر هغو کتل چې په ګڼو ونو کې ننوتل. بېرته پورته وختم. توپانچه مې په 2 ټوټو کې وپېچله. بله ورځ مې د کریمداد یو کلیوال ته وویل چې دا امانت به همدا نن ترخانه ورسوي. له ځان سره مې حساب وکړ. د کریمداد کلي یوه ورځ د اس مزل غوښت. نو دا کلیوال به نن شپه ناوخته کلي ته رسیږي. خان به سبا ورځ د راتګ تیاری نیسي. که بل سهار لمانځه مهال حرکت را وکړي نو مازدیګر یې دلته بوله. د شپې مې تبه شوه. تر ډېره خوب نه راته. یو وخت مې اوږې وخوځېدې. قدم شا و. ویل یې چې کریمداد له چینې سره ولاړ دی. د غار خولې ته مې وکتل. د لمر ژېړه رڼا پر تیږو پرته وه. قدم شا وویل: ماسپښین دی. حیران شوم. د کریمداد دومره ژر او ناڅاپي راتګ ته مې تیاری نه درلود. بدنۍ مې راواخیسته. مخ ته مې 2 لپې اوبه ور واچولې. د غار خولې ته ورغلم. یو له عمره پوخ ځوان پورته راخوت. له چینې سره 2 وسلوال کلیوال ولاړ ول. بېرته پر خپل ځای کېناستم. کریمداد راغی. زما پر ښي لاس یې مازې شونډې ولګولې. مخامخ راته کېناست.
د هغه پړسېدلو سترګو یوه خبره کوله. ټوله شپه یې مزل را کړی و. کریمداد وار له واره توپانچه راته کېښوده. ورو یې وویل پیر صاحب خفه نه شې، د توپانچه دې له کومه کړه؟ کله مې په دومره اسانۍ ځواب ورکاوه. ومې ویل مه پسې ګرځه. د سړي په ټنډه کې ګونځې پیدا شوې. په ناارامه غږ یې وویل ته پوهېږې دا توپانچه؟ په خبره کې ورولوېدم. ولې نه پوهېږم، دا توپانچه ستا ده، ته به دار دښمن لرې، خوب یې در باندې حرام کړی دی، له ونې بوټي ډبرې هر څه ویرېږي. غلی شوم. داسې مې وښوده چې د ته پوهېږې خبرې خوند نه دی را کړی. کریمداد وخندل، خو پوه شوم چې دا خندا یې مصنوعي وه. په پوست غږ یې وویل قربان شم، ته په هر څه خبر یې، خو خیر دی دې بې خبره بني ادم ته ووایه چې دا توپانچه دې له څه وه. ومې ویل که درته ووایم چا راته راوړه نه یې منې. یو دم را مخته شو. ویې ویل قربان شم، موږ له پلاره نیکه د تونسې د پیرانو مریدان یو. کافر مه رانه جوړوه چې ستا خبره مې زړه ته ونه لوېږي نو د چا خبره به منم. ومې ویل ډنډکي پیري راته راوړه. ولې؟ ویل چې یوه ورځ د یوه کلي پر سر تېرېدم. یو خان مې ولید. د عزت او ابرو سړی و، خو د یوه خیرن کوچي له ویرې د باندې نه شوی راوتی. ان جومات هم نه ته. دې خان ته په کلي او ولس کې یو لوی پیغور ورپاته و. توپانچه یې کوچي ورنه وړې وه. د سترګو له کونجه مې کریمداد ته وکتل. سر یې وځړېد. ومې ویل دا 2 ورځې مخکې بیا ړندکی راغی، دا توپانچه ورسره وه. ویل یې چې لیونی غلام دستګیر ویده و. توپانچه مې ترې راواخیسته. اوس غواړم چې دا توپانچه بیرته کریمداد ته وروړم، خو ما منع کړ. ورته ومې ویل چې دا خلک د جنیاتو سره نه دي بلد. که د کریمداد دا اوږدې داړې او پر اوږدو ویښتو پټ ځان وویني نو داسې یې وبوله لکه لیونی غلام دستګیر چې ورته ولاړ وي. زړه به یې ټک وچي وي. توپانچه به زه د کوم بني ادم په لاس ورولېږم. کریمداد تر ډېره غلی و. بیا یې راته وکتل. په جینګه خوله یې وویل یو کار به نه راته وکې؟ ومې ویل اول یې راته ووایه. سر یې وځړېد. غریو یې واخیست. له دې لیوني سوډره به مې نه کې بېغمه. پوهېدم چې دې خبرې ته به اخر راځي، خو دومره ژر مې د اورېدو تمه نه درلوده. ومې ویل خو زه د لیوني غلام دستګیر سره کومه ستونزه نه لرم. کریمداد تر ډېره ځمکې ته کتل. بیا پرته له دې چې راته وګوري په غریو کې یې وویل زه غلی سړی یم، خدای که مې تر اوسه پر میږي هم پل ایښی وي، خو خدای په لیونو واړولم. کال مخکې د لیوني غلام دستګیر کشر رور زما فصله ته خپله رمه ورپرېښې وه. سم په انسانیت ورسره غږېدم. بس د څو کلیوالو تر مخې پورې وهلم. انسان دی، مغزو مې کار پرېښود. همالته مې وویشت. مرکې کېناستې، هرې پرېکړې ته یې تیار یم. 20 ټوپکه او ډېرې پیسې مې ورته ومنلې، خو لیونی غلام دستګیر ښځې غواړي. غلی شو. پر څادر یې سترګې پاکې کړې. په غریو کې یې وویل پر ما مې 3 خویندې او 2 لوڼې تر ځان هم را باندې ګرانې دي، څنګه به یې ورته اچوم؟ غلی شو. یو دم یې راته وکتل. سترګې له اوښکو ډکې وې. ویې ویل ته راته وایې دا غوښتنه په کوم کتاب کې روا ده؟ لیونی غلام دستګیر نه پیر مني نه فقیر. تر اوسه یې ومړې کړي. قربان شم 2 یې ستا غوندې ګلالي پیران ول. تخته کېدا یې بې ثوابه نه ده. تندی مې ترېو کړ. څه پیران یې وژلي؟ د کریمداد غږ یو ناڅاپه ژوندی شو. غبرګ لاسونه یې پر ځمکه ولګول. یو ګام را وښویېد. هو صیب که یې نه منې له خلکو پوښتنه وکړه. ځان مې خواشینی ونیو. نو دا سړی خو په رښتیا هم ډېر مضر دی. په خوند یې وویل بلکل، پر لړم او غونډل باید پښه کېږدو. بس قربان دې شم، تا ته څه سخته ده؟ ډنډکي ته ووایه چاره به یې وکړي. ومې ویل 8مه ورځ احوال واخله. د سړي سترګې وځلېدې. معنا تخته کوي؟ ومې ویل اوس څه نشم درته ویلی، فکر به وکم، خو پام له دې خبرې باید بل څوک بوی هم یونه سي. کریمداد مې پر لاسونو را پرېوت، خو دا ځل یې مچې ډېرې تودې وې. په خوند یې وویل که دې دا کار وکړ نو به مې ګنډې، ټول عمر به دې غلام یم. ومې ویل خو لیونی غلام دستګیر له بوټي نه دی پیدا، له تربرونو سره به یې څه کوې؟ په خبره کې راولوېد. له تربرونو سره یې لوېدلې ده، په کم شي غاړه را سره وړي. بس ته د دې سوډر چاره وکړه، له نورو سره سوله اسانه ده. د باندې ووت. شیبه وروسته مې قدم شاه راوغوښت. نیغ مې ورته وویل چې د لیوني غلام دستګیر سر غواړم.